حسد انتهایی ناکاره مرض دی، کم زړه ته لګېدلی نو دا به ډېر ګناهګار اخرت ته ځي. حسد دې ته وایي چې دا بل مسلمان ولې عزتمن شه، دا بل مسلمان ولې د مانه ښه شه. ګوره یو داسې چې زه دې هم ښه شم، دا هم دې کامیاب وي، خو چې زه هم د ده په شانه شم نو دا هم د شریعت خلاف دی. ته به د هر چا په شانه خو ځان کول نه غواړي، یا به تا کې هغه صلاحیت استعدادي یا به نه. یو سړی وایي که نه لکه زمونږ د کلي یو کس چې کوم دی نو هغه ډېر زیات مالداره شو او هغه کوم دی ډېر صحت یې ښه شه، د ما نه کامیاب شه، او دا چې کوم دی نو عمرې کوي، وجونه کوي، یا د ته عهده میلاو شوله، وزارت ورته میلاو شو، ما ته ولې نه میلاو؟ ته به هغه ته نه رسې. نو ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضکم علی بعض. تاسو د هر چا تمنا مه کوئ که نه. ګوره دنیا نظام په دې باندې روان دی. الله رب العزت بعضې کسان د بعضو نه کم کړي دي په درجه کې، دنیاوي درجه کې یا د آخرت په درجه کې. داسې وایي ستا یو کلیوال به ډېر لوی عالم شي نو ته به هغه ته نه رسېږي، نو دا خو ضروري نه چې ته به د هغه سره حسد کوې. خو بیا هم دا چې لکه زه دې د ده په شانه شمه، دا ده ته چې کوم نعمتونه میلاو دي دا دي، نو دې کې ګنجایش شته دی د معافی، اگر چې د دې آیات خلاف دی. بل دا ده چې دا ده چې دا نعمت دې ما ته میلاو شي او د ده نه دې لرې کړی شي، نو دا ډېر سخت حسد دی چې ما ته میلاو شي. خو د دې نم پسې سخت دا دی چې یاره ما ته دې اړو میلاویږي نه، خو چې د ده نه لرې شي دا پسې د هغې نه لرې درجه ده. بعضې ټیم کې د دې نه لویه درجه چې څه نه څه تاوان دي زما هم وشي، خو چې د ده نه دا نعمت لرې شي، نو دا پسې د اخري درجه د حسد او دا هغه د کبرجنه درجه ده چې د دې د معافی امید نشته دی. خبرې اسانې دي خو سوچ غواړي، توجه غواړي. نو ځکه سفیان ثوری وایي وکل معصیة عن الکبر فانه لا یرجى غفرانها. ورې دا داسې ګناهونه دي چې د دې د معافی امید نه کېږي. لأن معصیة ابلیس کان اصلها من الکبر. شیطان چې کله د آدم سره حسد شروع کو، تکبر یې پې اختیار کو، نو هغه کوم دی انتهایی ذلت سره مخ شه.